د ولسمشرۍ ټاکنو نومان او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل په حبیبي علیسه کې د رای ورکونې مرکز کې ګډون وکړ او خپله رای یې وکاروله. ګلبدین حکمتیار وایي د حاکمو ټیمونو له لوري انتخابات مهندسي شوي او د پروسې له پیل څخه مخکې په ځینو ولایتونو کې د حاکمو ټیمونو لپاره صندوقونه ډک شوي دي. حکمتیار وایي که د دغو درغلیو کچه پراخه وي له شک پرته هیواد د یوه تازه بحران پر لوري به لاړ شي چې مهارول به یې ستونزمن وي. نوموړی وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د حاکمو ټیمونو لپاره والیان، ولسوالان، امنیه قماندانان او نور چارواکي درغلۍ کوي. یو خو دا اوس تیار صندوقونه له جعلي رایو ډکېږي او رئیس جمهور اصلا ټول والیان دغه کمپاینران دي، ټول ولسوالان، امنیه قماندانان دغه کمپاینران دي. ټوله ته هدایت ورکړی دی چې ستاسو له ولایت نه دومره رای غواړم، امر شوی دومره رای غواړم. صندوقونه تېره شپه ډک شوي دي، په ډېرو ځایونو کې صندوقونه تېره شپه ډک شوي دي. ګلبدین حکمتیار همداراز په کابل کې د جرمني او بریټانیا پر سفیرانو هم نیوکې کوي. حکمتیار وایي چې د جرمني او بریټانیا سفیرانو د حکومت مشرانو او ټاکنیزو کمیسیونونو ته دستور ورکړی و چې نوموړی سلب صلاحیت کړي. حکمتیار وایي اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو استازي د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله وکړي. سفیر جرمنی و بریتانیا دقیقاً چون وایسرای افغانستان، نه سفیر، وایسرا یعنی حاکم اصلی کابل در انتخابات مداخله کرد و دستور داد فرمان با زمامداران هم و با کمیسیون انتخابات هم که مرا سلب صلاحیت کنند، یعنی که زمام انتخابات به دست ایناست، زمام حکومت به دست ایناست. اینا فرمان میتن و زمامداران ما مامورن. په داسې حال کې چې د رای اچونې یو اساسي اصل د تذکرې سټیکر بلل کیږي، خو ولسمشریزو انتخاباتو ته نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې له خپلې کورنۍ سره یې له سټیکر پرته خپله رایه کارولې ده. حکمتیار د سټیکر لګول یوازې له رای څخه د خلکو محرومولو په معنا بولي. ما و اعضای خانواده بر تذکره خود استیکر نداریم، عمدن و قصدن همی تصمیم میگرفتم. ما امروز آمدیم در اینجا رای دادیم بدونی که تذکریم استیکر داشت، به دلیلی که استیکر ما وسیله تقلب. معتقدیم هیچ کس حق نداره یک افغان واجد شرایط که دارای سند باشه، تذکره یا هر سند دیگری که ثابت کنه یه افغان است و واجد شرایط، او را از حق رای محروم. آقای حکمتیار به اساس لیستی که ما اینجا داریم در لیسه در ناحیه 7 لیسه حبیبیه ثبت نام کرده و شماره استیکرشان 15672403 هست. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل او د څلورمې دورې لپاره د افغانستان ولسمشر ټاکل کېدل هغه څه دي چې د هیواد په اکثره ولایتونو کې جګړه روانه ده او ډیری سیمې هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د رای ورکړې په دې مرکزونو کې د بایومټریک په برخه کې هغه کارکوونکو ته چې د بایومټریک برخه کې کار کوي د کمیسیون ناسمه روزنه د دې لامل شوی چې اکثریت کسان له دغې برخې شکایت وکړي. دوی وایي چې کمیسیون د بایومټریک برخې کارکوونکو ته سمه روزنه نه ده ورکړې او نشي کولی چې دوی په سمه توګه رای ورکړي او اکثریت کسان د رای ورکړې څخه محروم پاتې شوي دي. میرویس سلامزوی، کابل نیوز.